نو دا ژوند به م الله بدل کړي. څو سوه دعاګانې به تاسو یادې کړي، ښایسته ښایسته دعاګانې. د دعاګانو ډېر لوی اثر په ژوند کې، ډېر لوی اثر. لکه اوس یو سړی په سجده کې الله ته دا وایي، په سجده کې چې یا الله په ما باندې د رحمتونو باران راووروه. څومره خوږه دعا ده. او دا وایي په کوم ځای کې؟ سجده کې. څومره خوږ وخت او څومره خوږه دعا. یو سړی په سجده کې دا وایي چې یا الله زما مور پلار وبخښي، رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. یا الله په هغوی داسې رحم وکړه لکه څنګه چې زه ماشوم را لوی کړی. څومره ښایسته دعا په څومره خوږ وخت کې. یا الله زما قرضې ختمې کا، یا الله مال روغ صحت راکا، زما بچی نیک عمله لوی کړه. یا الله ما د قبر د عذاب نه وساته. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات. او دا ښایسته ښایسته دعاګانې دی غواړي په سجده کې. مونځ هم ښایسته شو، سجده هم مزېداره شوه، او دعاګانې به څه شي؟ دعاګانې به څه شي؟ قبولې به شي. ولې به قبلېږي؟ ځکه چې سجده کې دی. او سجده کې څه؟ سجده کې دا بنده الله ته نږدې. پوه شوئ که نه؟ څلورم وخت یې راوړی دی، وایي د جمعې په ورځ یو ساعت دی چې په هغې کې دعا ښه قبلېږي. د جمعې په ورځ یو ساعت دی چې په هغې کې دعا ښه قبلېږي. حدیث دی د امام بخاري او د امام مسلم. ابو هريره رضی الله عنه وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر یوم الجمعه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د جمعې د مانځه تذکره وکړه، یا د جمعې د ورځې عفوا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ تذکره وکړه. د کومې ورځې؟ د جمعې د ورځې. نو بیا یې دا ووایي فیه ساعه، په دې ورځ کې یو وخت دی یا په دې ورځ کې یو ساعت دی، لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، چې یو مسلمان الله ته ولاړي او مونځ کوي په دغه وخت کې. یعنی په د جمعې په ورځ یو ساعت دی، او دا ساعت په عربۍ کې چې دا قرآن او حدیث کې دا ټکی استعمال شي، د دې نه دا ساعه نه مراد دا ګینټه. دا ما مخکې هم دا مسله ذکر کړې یو درس کې راته کوي. هغه وخت کې دا حساب نه و چې ګینټه کې شپېته منټه دی او دلته یو ګینټه. هغوی ساعه څه ته وایي؟ د زمانې یو وخت. نو د ورځې یو ساعت دی. لکه موږ چې وایو که نه راشه ما سره به یو ساعت تېر کړي. ښایي نو یو ساعت به تېر کړي، د ده مطلب دی چې راشه ما سره به ګینټه تېره کړي؟ نه، ما سره به څه وخت تېر کړي. نو د جمعې په ورځ یو وخت دی چې کله یو مسلمان په دې کې ولاړي الله ته او دعاګانې غواړي، او بیا د الله نه شیز غواړي. وهو قائم ولاړ دی، یصلي مونځ کوي، یسأل الله تعالی شیئا، د الله نه څه غواړي، الا اعطاه ایاه، مګر الله به وله ورکوي. چې څه شی هم د الله نه غواړي دغه وخت کې نو الله به وله ورکوي. ابو هريره رضی الله عنه وایي واشار بيده يقللها، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خپل لاس سره اشاره وکړه چې دغه ساعت مختصر دی، دغه وخت څه دی؟ مختصر دی، لږ وخت، ډېر اوږد نه دی. دا وخت کم یو دی؟ دې کې د علماو ډېر اقوال دي. دا اوږده مسله ده. علما چې کله دې حدیث شرح له راشي نو دلته ښه تفصیل بیانوي. خو په هغه ټولو اقوالو کې دلیل په اعتبار سره دوه مضبوط دي، دوه قوله مضبوط دي چې دې تفصیل مشکات او نور درسونو کې شوی دی. یو صحیح حدیث کې راځي چې دا وخت د امام د خطبې د شروع کېدو نه د منځه د ختمېدو پورې دی. امام چې خطبه شروع کړي نو د منځه د ختمېدو پورې، سلام ګرځولو پورې دا وخت په دې کې چې الله نه څه غواړي هغه قبلوي. دویم د مازدیګر د منځه نه بعد، او بیا خصوصا د مازدیګر منځه نه بعد کوم وخت؟ نور ډوبېدو ته نږدې،
ماښام ته نږدې. دا دوه وختونه دې باره کې صحیح روایت راغلی چې دې وختونو کې چې د الله نه څه غواړي الله یې درکوي. دا وهو قائم یصلي دی ولاړې مونځ کوي. سړی به چې لازم به دا سړی ولاړې مونځ به کوي، نه، دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو داسې صفت د ده بیان کو چې حریص او حرسناک مسلمان چې دی کوشش دغه کوي چې دی الله ته ولاړې مونځ کوي، نور لازم نه چې دی په منځه ولاړې. او خصوصا په هغې یو دلیل دا دی چې د مازدیګر د مانځه نه به د نور ډوبېدو پورې نفلي مونځ کول دا منع دي. علم دی که نه دی؟ دا خو ممنوعه وقت دی که. نو وهو قائم یصلي یو معنی دام دی چې دی ولاړي یصلي دعاګانې غواړي. دا صلات په عربۍ کې دعا ته هم وایي. دی ولاړي او څه کوي؟ دعاګانې غواړي. که دغه اولني ټیم ته کې نه خو صحیح ده، خو جمعې په منځه کې دی، او د جمعې په منځه کې د الله نه به دعاګانې غواړي. نو دا دوه وختونه د جمعې په ورځ مه ضایع کوئ. ډېر قیمتي وختونه دي. په دې کې چې د الله نه څه غواړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله یې درکوي. او زمونږ اکثر دا پښتانه د دوی یو بله بیماري هغه دا ده چې د جمعې په ورځ چې څومره دا وخت قیمتي کېږي نو د دوی چکرې او بازارونو ته زور هغه ډېرېږي. اوس د ماښام وخت دی، ماښام ته نږدې مزېدار د دعاګانو د قبلېدو دی به د بتې و بازار کې ګرځي، یا به دلته دې بازار ته لکه سالي نه څه کې بهر ته راوتې چې بهر راوتې څه کې ته آخر څه خو څه ګناه به نه کېږي. ځکه دا د فایده ذکر کوم. د مسلمان شان دا دی چې دی بې ضرورته بازارونو ته نه ځي، حتی الوسع د بازارونو نه ځان لرې ساتي. دا د فتنې ځای دی. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم روایت کې وایي چې دا هغه ځای دی چې شیطان پکې خپله جنډه نه هله کړې ده، دا د هغه میدان دی، دلته خلک ګمراه کوي. دی به د جمعې په ورځ په دې قیمتي وخت کې په بازارونو باندې ګرځي، یا په پارکونو او په باغچو کې به ناستي. سا ازادو سا ایله بیله ته دې ټیم کې ازادې. دا وخت په دعا کې په جومات کې تیر که، نور د سا ازادولو ډېر وخت شته. سحر دی، ماښام دی، ماسخوتن کې څه کار دی وځه. خو دا قیمتي وختونه مه ضایع کوه. دا خو بار بار ستا په ژوند کې نه راځي. نن الله تعالی د جمعې ورځ درکړه، دا د الله رحم دی په تا باندې، که نه؟ څه پته لګي چې بلې جمعې کې به ستا نصیبي او که نه به وي. ښه وایي پنځم وخت د اذان نه بعد دعا ښه قبلېږي. ما ته په دې کې تکرار ښکاري. تکرار پکې نه دی؟ ولې؟ ما په خپله اوس دا اوس ولید. او ځکه امام شافعي رحمه الله کتاب ولیکو خپل، او غالبا ما ته ښکاري همدغه کتاب و دا الرساله، نه یا دا کتاب الام. دی نوم کې خطا کېږم چې کوم کتاب و ذهن نه مې هغه نوم وځي، خو یو کتاب یې ولیکو او بیا یې د هغې مراجعه به کوله. کتو را کتو به یې کتو را کتو به یې چې دې کې څه دي، او شاګردان به ورسره ناست. هر پیر له پکې څه نه څه راووتو، هر پیر له پکې څه نه څه راووتو. اخره کې شاګردانو ته بس دا فیصله د الله ده چې د هغه د کتاب نه بعد صحیح کتاب نشته. د الله د کتاب نه بعد، د الله د دین نه علاوه، د الله د وحي نه علاوه صحیح مکمل صحیح کتاب هغه نشته. یو خو د الله دین دی، وحي ده، قرآن او حدیث. دا صفا دي د څه نه؟ د غلطۍ نه، قرآن او صحیح حدیث. هر چې د انسان لیکلی شوی کتاب دی نو دې کې به څه نه څه کوتاهي دا به وي، ځکه چې انسان کمزوری دی. نو بس امام شافعي په آخره کې دا خبره په دې ختمه کړې، بس دې نور قرار شي. و دې خبرې ته زما سوچ اوس دی لاړی. دا خو تکرار دی، هلته د اذان او د اقامت منځ کې دلته د اذان نه بعد دعا ښه قبلي. خو کېدای شي دا دې دلاسې ځکه چې د روان حدیث کې د دې ذکر دی. نو شپږم وخت په میدان جنگ کې چې کله کافران او مسلمانان مخامخ شي، دې ټیم کې دعاګانې ښه قبلېږي. په میدان جنگ کې
چې کله کافران او مسلمانان مخامخ شي. دلیل یې پرې راوړی دی حدیث د امام ابو داود او د امام حاکم. سهل بن سعد رضی الله عنه روایت ته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ثنتان لا تردان، غوږ ورته کښېږدئ، دو دعاګانې دي چې هغه نه رد کېږي، او قل ما تردان، یا ډېر کم رد کېږي، یا خو بالکل نه رد کېږي او یا ډېر کم رد کېږي، یعنی کله ناکله الله واپس کړي نور اکثر یې قبلوي. الدعاء عند النداء، یو د اذان نه وروستو، د اذان نه وروستو دعا د الله نه واپس کوي. وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، او دویم په وخت د جنگ کې چې مسلمانان د کافرانو سره جنګېږي، چې کله یو بل ته مخامخ شي دې ټیم کې چې مسلمانان کومه دعا هم د الله نه غواړي هغه قبلېږي. نو څو وختونه شو؟ ها؟ ته یو قدم پکې زموږ نه مخکې لاړې، شپږ شو یې وایه، زه شمارې د شپې په آخرنۍ برخه کې دعا ښه قبلېږي. سجده کې دعاګانې ښه قبلېږي، دوه شو. اذان او د اقامت په منځ کې درې. څلورم د جمعې په ورځ یو وخت یې بګي دعاګانې ښه قبلېږي، څلور شو. پنځم د اذان نه بعد. شپږمه میدان جنگ. میدان جنگ معنی دا چې میدان جهاد د کافرانو او د مسلمانانو جنگ، هغه کې دعاګانې ښه قبلېږي. وم وخت د باران د شروع کېدو په وخت کې دعا ښه قبلېږي، یا د باران د ورېدو په وخت کې دعا ښه قبلېږي. کله چې باران ورېږي که نه نو دې ټیم کې دعاګانې ښه قبلېږي. حدیث یې راوړی دی او د امام حاکم راوړی دی او صحیح حدیث دی الحمدلله. سهل بن سعد رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ثنتان ما تردان، ثنتان ما تردان، دو دعاګانې په دوه وختونو کې دعا نه رد کېږي. الدعاء عند النداء وتحت المطر، د اذان په وخت کې او دویم په وخت د باران د شروع کېدو کې یا د باران د ورېدو کې. د اذان دا خبره خو مخکې تېره شو، دلته نوي پکې کومه راله؟ باران. چې کله باران ورېږي که نه دې ټیم کې دعاګانې ډېرې ښه قبلېږي. همدغه ټیم کې د ویډیوګانو په ځای توجه سره ورکول پکار دي، دعاګانې. او نن سبا ډېر ښایسته باران ورېږي، هر یو د ځان نه خبریال جوړ کړی دی، هر یو د ځان نه ټي وي او چینل والا جوړ کړی دی. که ساس کې کړپ کوي دته ویډیو کړي، که واوره راورېږي دته ویډیو کړي. نه دغې ته سوچ نشته، دغې ته خو سوچ به هله لاړ شي چې د ویډیو نه خو فارغه شي که نه. هلته اول ویډیو کول دي ځکه چې ویډیو سره کمنټونه ډېر راځي، لایکونه ډېر راځي، نو سړی څه نه څه مشهور شي. اوس چې یو سړي ته دغه خو پرېږده باران دی، چې یو سړی طواف کوي او صفا مروه کوي او په هغه ټیم کې هم غم د څه سره دی؟ ویډیو سره. او اکثر به د موبایل ځان ته داسې نیولې لکه چې زه خبر نه یم، نو د تا نه څوک کوي، ته داسې وزیر اعلی. اوس ته یو مشهور عالم وي، څوک دې پټ څوک دې پټه ویډیو کوي، موږ یې منو، علماو نه شوې ده. چېرته د یو ملک باچا روان دی ویډیو ته شوې ده، چېرته یو ډېر مشهور شخصیت دی د یو ملک یا د امت پټه ویډیو ته تا نه څوک ویډیو کوي چې تا ته په دغه ټیم کې ولاړلی ویډیو کوي. زموږ نه دې کمقلان جوړ کړي دي. نو داسې به کې په دې سترګې به دې ګوټ کې وګوري چې داسې نه زه چکر ووم او شی بند دي. د الله نه یره پکار ده. عباداتو له سړی ځي که ویډیوګانو له ځي او تصویرانو. او بعض پکې څه کوي؟ داسې به راشي د کعبې سره خوا کې او تصویر دی. تا نه چا تصویر ویستو دغه ټیم کې تا دعاګانې وغوښتې؟ چا د نه تصویر ویستو؟ خو ملګري ته دې ویلي چې دلته دعا غواړم، دا دعا لږ ساعت مخکې مه وکړه، د دعاګانو دا پېښېږي، دا پېښېږي، دا دعا قبلېږي. دا خو ریاکاري ده، دا خو الټه وبال دی. د دې نه ښه دا و چې د سره یې کړي نه وي، څه وبال خو پرې نه و که نه.
نو موږ به هله فارغه شو باران وخت کې دعا ته چې کله موږ د ویډیوګانو نه لږ قلار شو او د تصویرانو نه ښایسته باران او ښایسته موسم او دا موسم او دغه موسم سړی په درنوم نه ښکاري. ما ته خپل ځاني زما خپل دا یو سوچ دی لکه شریعت مسله ته سیټ ته به کړو دا ډېرې ویډیوګانې او دا تصویران ځای په ځای او دا دې باندې ما ته خو ځان بې رسپه ښکاري که نه هر ځای کې دا زموږ کور دا مې ګاډی دا مې زوی دا مې لور او دا مې سکول او دا مې مدرسه او دا مې پلانې او دلته راغله او مزدوري او دا ګاډی او دا کار او دا دوکان او دا کمپي ډوډۍ ته به ناست وي دا موږ ډوډۍ ته ناست کټ کې پروت وي دا موږ کټ کې پروت او دا وي پلانې ولاړ دی او خوشګوار موډ مې دا ټکي نن سبا به جوړ شي خوشګوار موډ مې دا به سره سره ولیکي دا خوشګوار موډ وایي ویسه ته دې غوره شه دې وله معلوم نه ورځي او د پلاني سره خوشګوار موډ خوشګوار طریقه بړه چېرته د صورت ځای راغی یو تصویر اهم و فایده منو ولیکه خو داسې د کور دننه تصویرونه ورکول تاسو دا پته شته او دې باندې به دا مشران چې موږ سره کم ناست هغوی پې ښه پوه کیدای شي دا نوي هلکان د بعضو خبرو نه غافل وي پوښتن نه دی پوښتن چې اصیل پوښتنې دی ګورې د خپل کور د برګوم پرده کوي که نه او ده د کټ نه تصویر ویستی دی دا زما د واده کټ دی او کمنټونه ورته کېږي مبارک شه مبارک شه ناوي به کله راولې دا بړه پته یې چې کمې زمانې ته لاړو کمې زمانې ته پاتې شو د کټ تصویر څوک ورکوي په دغه کې فیسبوک نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي خبره مې دا کوله چې د باران په وخت کې دعا ښه قبلېږي په دې باندې به اکتفا وکړو نو وختونه ټول څو شو اووه زما یو ملګری په کار دی تکړه یو ته ووایه د پېشمني په وخت کې بارک الله فیک ګوره دا تعبیر څومره فایده مني څومره ښایسته تعبیر یې وکړو د پېشمني په وخت کې دعا ښه قبلېږي سجده کې د اذان او د اقامت په منځ کې د جمعې په ورځ یو ساعت دی هغه ساعت مونږ کم وښو امام چې خطبه شروع کړي د لمونځ د ختمېدو پورې او دویم مازدیګر د لمانځه نه بعد نور ډوبېدو پورې او باقي کې خصوصا اخري وخت د نور ډوبېدو ته نږدې بل څو ته ذکر کړو څلور بل اذان نه بعد دعا ښه قبلېږي شپږم میدان جنگ کې چې کله کافرانو مسلمانانو مخامخ شي دعا ښه قبلېږي باران چې کله راورېږي دې ټیم کې دعا ښه قبلېږي بل کوم کس به ووایي